امریکا کې ټولو مسافرو او افغان ټولنو ته د عامه پوهاوی مهم پیغام دا ډېر مهم دی د نورو دوستانو سره هم تمن شریکي که امریکا ته له بهر څخه بیرته راستنیږي نو پوه شئ چې د سرحدي او ګمرکي پلټونو پر مهال ستاسو موبایل او نور برېښنایي وسایل د چارواکو لخوا د پلټنې غوښتنې کیدای شي. په یو تازه فدرالي قضیه کې یو امریکایي وګړی له دې امله له جنایي تور سره مخ شوی چې د ګمرکي پلټنې پر مهال یې داسې ځانګړی یا ډروسس پاسکوټ یعنې پټ نوم وکاراوه چې د هغې د موبایل ټول معلومات یې پاک کړل. څارنوالان ادعا کوي چې دا د شواهدو له منځه وړلو هڅه وه، خو قضیه لا هم په محکمه کې روانه ده او تر اوسه هم وروستۍ پرېکړه نه ده شوې ورباندې. نو دا ډیره یو مهمه او جدي مسله ده. دا کولی شي چې د نورو دوستانو سره دا ویډیو شریک کړي چې د پوه شي ورباندې. د عامه پوهاوی لپاره مهم سپارښتنې: که سفر کوئ د امریکا د سرحدي قوانینو او د خپلو قانوني حقونو په اړه ځان خبر کړئ. د پلټنې پر مهال داسې اقدام مه کوئ چې چارواکي د شواهدو د پټولو یا له منځه وړلو په توګه تعبیر وکړي. که له قانوني ستونزې سره مخ شئ، له یوې باوري مهاجرتي یا جنایي وکیل سره صلاح وکړه، یعنې مشوره وکړه. یادونه: دا قضیه لا تر اوسه په محکمه کې ده، خو تورن کس د قانون له مخې بېګناه ګڼل کیږي تر هغه چې جرم یې په محکمه کې ثابت نشي. نو دا دوستانو یو جدي موضوع ده. که چېرته تاسو افغانستان ته ځئ یا نور اروپایي ممالکو ته ځئ، هغه که اسیایي ممالکو ته ځئ، اروپا ته ځئ، نو په راتګ کې باید خپله ټلیفون کې چې څه لرئ تاسو باید لواره د افسرانو مخ کې، یعنې مثال کوم ځای کې چې تالاشي کېږي لواره تاسو نشئ کولی چې کوم شیان هم تاسو ډیلیټ کړئ. شاید تاسو هغه به د یو عادي تاسو ته ښکاري، یا مثال هغه همغه ساعت به ستاسو په یاد شوی وي چې دغه عکس زه ډیلیټ کوم، خو د هغوی مخ کې دا کار مه کوئ. د هغوی په مخ کې دا کار هغوی کولی شي چې شکمن کړي تاسو باندې شک وکړي او به تاسو مثال یو وخت پورې تاسو وساري او یو وخت پورې تاسو هلته وساتي ځان سره، تر څو چې هغوی هغه فکر او دغه پاک شوی نه وي چې ووایي چې ولا دې کې کوم مشکل نو دی، هسې کوم دغه یې پاکو. نو هغې د خاطره که چېرته تاسو افغانستان ته سفر کوئ او بیرته راځئ، په راتګ کې سرحدي پولیس په میدان هواییونو کې شته دی چې هغوی کوم مثال ستاسو د چکاپ د خاطره، ستاسو تالاشۍ د خاطره هلته شته دي. هغوی کولی شي چې د هر قسم تالاشۍ غوښتنه وکړي، هغه که ستاسو تالاشي وي، هغه ستاسو د بیګ وي، هغه که ستاسو د موبایلونو وي، او که ستاسو لیپټاپ کمپیوټرونو وي. نو هر هغه څه چې هغوی تاسو نه غوښتنه کوي، نو تاسو کوشش وکړئ چې هغې سره همکاري وکړئ او دغه پر مخ ته ویسئ او همداسې ورته راحت اوسئ. ځکه چې وایي چې غل نه پاچا نه مه ډارېږه. نو که چېرته تاسو کې مشکل ونه اوسي، نو موبایل کې مو کمپیوټر هر څه چې درنه وغوښته، نو کولی شي چې مستقیم ورته ورکړي، ورته چې دا واخله چک یې کړه، کولی شي کوم مشکل نشته. نو ستاسو په موبایل کې به څه شوي یا ستاسو په کمپیوټر کې به څه شوي. خو داسې کار مه کوئ چې هغوی ځان باندې شکمن کړي، هغوی د ځان باندې شکي کړي چې مثال خدای ناخواسته تاسو ته بیا په آینده کې څه مشکل جوړ نه شي، یا تاسو محکمې ته کش نه کړي، همداسې څو ورځو پورې به هلته ناست دي تر څو چې ستاسو هغه دغه پاک شي یا موضوع پاکه شي. نو هغې د خاطره که چېرته دغسې موضوعاتو کې بیا راځئ، نو تاسو کولی شئ چې جنایي وکیلان شته دي، هغوی ځان ته هایر کړي او هغې له طریقه خپله کیس مخ ته بوځئ. نو دغه وروستی راپور چې دا دغه نیویارک ټایمز لخوا نه نشر شوی، نو ما غوښتل چې د عامه پوهاوی د سپارښتنې په ډول یو ویډیو زه جوړ کړم چې افغانان په دغه موضوع باندې باید سر خلاص کړي، ځکه چې اکثرا زموږ او ستاسو ښځینه دغه چې دی دومره عامه پوهاوی په دغه برخه کې نه لري، ځکه چې هغوی په قانون باندې اګاهي نه لري چې په دغه میدان هواییانو کې همداسې نور ځایونو کې څه کېږي. اکثره دوستان ځي دې ځای نه او هاخوا نه وروره یو راوړه بل راوړه، زما ملګری دا لیږي او زما ملګری دغه دی او دا هم راوړه ځان سره. اکثرا ما داسې یو ملګری وکته چې څو تولې طلای ځان سره راوړی و چې دا یو ډېره غټه دغه د څه ورته وایي مسؤلیت ده، خو هغه نه پوهېده په دغه شیانو باندې. نو اکثرا چې په قانون باندې پوه نه اوسې نو نه ډارېږي، ځکه چې که چېرته ته په قانون پوه اوسې چې دغه کارونه په میدان هوایي کې کېږي، نو ته هېڅکله بیا هغه کار نه کوې، ځکه چې د مخکې نه ته پوه یې په هغې شیانو باندې. نو زه دغسې حالات ګورم، زه پوهېږم چې انډیوالان دي، دوستان دي، افغانان خو ټول همدغه انډیوالي کوي، ملګرتیا کوي، زه هغه بیخي منم، خو داسې کار مه کوئ. انډیوالي دوستي کوئ، خو هغه حساب ترمنځ باید واوسي که نه، داسې نه چې ته آینده پکې خرابېږي یا ستاسو مشکل پکې هلته زیاتېږي په میدان هواییانو کې، په تالاشۍ کې. نو په هغه صورت کې بیا نو هغه انډیوال به دې باید تا ته ووایي چې زه دغه شی ستا په لاس نه لګم چې تا ته مشکل جوړېږي.
نو که هغه انډیوال تا ته مشکل جوړوي نو خو هغه بیا ستا انډیوال نه دی، هغه ستا بیا دښمن دی. نو اکثرا تاسو ویډیوګانې هم تاسو کتلې دي، تاسو بېلابېلې خبرې مې اورېدلې دي چې په میدان هوایینو کې نن ورځو کې نن سبا کې څه کېږي. نو هغې د خاطره چې ځان پاک کړي او مستقیم بدون د کوم جنجاله بدون د کوم دغه نه راشي داخل د امریکې ته، د هېڅ شي سامان مه راوړه. وروره هر چا درته ویل چې دغه سامان راوړه، ورته یې پیسې ولېږه چې زه درته همدغلته یم، پوسټ هم درته کوم، پوسټخانې ته هم زه بیا یم، هلته پیسې هم زه ورکوم، هر څه زه هغه ته مراحل زه کوم. ځکه اوس خو اسانه مسله ده، هر څه شته دي، پوسټ UPS له خوا نه پوسټ کېږي، نو مستقیم ستاسو د کور دروازې ته راځي. نو هر هغه څوک چې غواړي تاسو نه چې یو څه ورڅخه راوړئ د کور نه، یا سامان دی، سوغات دی، تحفه دی، هر څه چې دی، ورته وروره زه نشم کولی چې ځان په جنجال کې گرفتار کوم. زه کولی شم چې همکاري وکړم چې پوسټخانې ته تسلیم کوم، ستا ادرس، تلیفون نمبر، ایمیل ادرس، هر څه ورته ورکړم او ستاسو کور دروازې ته د راشي. نو دغه یوه ما پوهاوی ویډیو ما غوښته چې دغه څخه باید باخبر اوسئ افغانان. نو بیا هم ژوندي اوسئ، مننه د ملاتړ څخه مو مننه. بیا هم ویډیو لایک کمنټ کړئ او د نورو دوستانو سره چې تاسو یې پیژنئ دا ویډیو ورته واستوئ تر څو د دغه موضوع څخه باخبر اوسئ. السلام علیکم.